ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې موږ له څو لسیزو نه را په دې خوا په ډېره خواشینۍ باید ووایم چې د جنګ جګړو شهیدان یاستو او دا جګړې د دې لامل شوی دی چې تر څو پرې موږ په خپله دننه هېواد کې داسې ځینې ناخوالې راوزېږو چې هغه ډېرې لویې منفي پدیدې نور له ځان سره لري، چې تر ټولو نه مهمه مسله یې زموږ ستاسو هغه اقتصادي وده ده چې په جګړو کې زموږ ستاسو ګټه نه څه لکه څنګه چې د څو لسیزې موږ هغه کوم زیان چې لیدلی ده. تاسو پوهېږئ چې د نړۍ په کچه باندې یوازې دولتونه خلکو ته دندې نشي ورکولی، د دولتونو مسؤلیت هم ده. دلته مهم رول خصوصي سکتور لوبوي. ښه، موږ په دې هېواد کې څومره دې ته چمتو سوي یاستو چې خصوصي سکتور راسي دلته پانګونه وکړي. سمه ده، زه په دې برخه کې ډېره مننه د خصوصي سکتور له برخې نه کومه چې دوی خپله پانګونه کړې، دوی خپل هلې ځلې کړي چې دا نن مهال هم تقریبا شاوخوا نږدې 7 میلیونه وګړي زموږ ستاسو په خصوصي سکتور کې په دندو باندې بوخت دي. لیکن دا بسنه نه کوي، دا دې ته ضرورت دی ته چې تر څو پورې موږ لږ نور هم پرمختګ ولرو. لیکن ما څه کله مخکې هم هغه مخکینۍ اشاره هم همدا وه چې جګړې تاسو وګورئ چې نن مهال چې په هېواد کې جګړه وي نو څنګه به یو سوداګر وکولی شي راسي پانګونه وکړي. د دې د پانګونې سره څنګ کې په خپله نور کارونه در زیږوي، یعنې که پانګونه وشي په خپله کار زیږوي او دا هغه فرصتونه د کاري برابروي. نو که کله نه وي نو خو واضح د بېکاري کچه لوړه ځي. لیکن بیا هم موږ دننه په هېواد کې تقریبا شاوخوا نن مهال 2 میلیونه وګړي بیکاره او کمکاره لرو. دا هم یو کوچنی آمار نه ده، دا آمار ډېر لوړ آمار دی او دا هر کال 400,000 نوي کسان، یعنی 4 لکه کسان هر کال تازه د کار بازار ته درنه کېږي. دوی د کار ته ضرورت لري چې دوی باید کار ورته ورکول شي. لیکن موږ هڅه دا ده چې تر څو پرې وکولی شو له څو مختلفو لارو نه استفاده وکړو چې دغه منفي پدیده چې ما مخکې وویلې چې رامنځته سوې ده د دې په وړاندې موږ مقابله باید خپله وکړو. لکه څنګه چې تاسو اوس نن مهال ګورئ د افغانستان حکومت په کچه باندې یو هغه مهمه برخه زموږ په دننه په دولت کې د خالي بسونو موضوع ده، چې په دې ځای کې هغه اړمن کسان یا هغه کسان چې ښې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، د دوی لپاره ډېر ښه فرصت ده چې دوی له دې نه استفاده وکړي او بالاخره دوی ته کارموندنه وشي او چې نن مهال له دې نه ښه استفاده کېږي. چې دا یو مهم ټکی ده چې د بیکاري د کچې د راټیټولو دپاره موږ له دې برخې نه استفاده کړې ده. او بل مهم اړخ موږ د فني او حرفوي زده کړو موضوع ده چې موږ د وزارت پورې اړوند ده چې کوښښ مو دا ده چې هغه کسان چې دوی که ما مخکې د هغه کسان دپاره اشاره وکړو چې هغوی لوړې زده کړې لري، کاري تجربې لري، ښه پس هغه کسان چې کاري تجربه نه لري، هغه کسان چې زده کړې نه لري، د هغوی دپاره موږ بیا بل ښه آپشن د فني او حرفوي زده کړو موضوع ده چې دې برخې کې هم موږ ښه پاملرنه کړې ده. او تازه تقریبا 3-4 ورځې مخکې موږ هم په دې برخه کې په کابل کې یعنې پلازمینې کې موږ د کانکور ازموینه درلودله چې تقریبا 1500 کسانو پکې ګډون درلود. له دې نه به هغه کسان چې موږ ضرورت لرو هغه به ترنه نیول کېږي. همداشان موږ د افغانستان په 14 ولایت کې دغه مراکز موږ فعال دي او په هغه ځای کې موږ کوښښ دا کړی ده چې هغه کسان چې زده کړې لري که نه لري د دوی لپاره یو حرفه دوی زده کړي او د حرفې نه وروسته ښه والی دا ده چې هغه کسان ته چې موږ دلته زده کړه ورکوو په دې مراکزو کې د دوی جذب د کار په بازار کې ډېر فوق العاده اوچت ده او دوی چې کله یعنې فارغېږي له دې ځای نه ډېر ښه زر په کار بازار کې دوی په کار بوخت کېږي او یا هم خپل ځان ته کوی سي چې یو کاروبار کوچنی کاروبار په لار واچوي. حتی ځینې نور کسان چې بیکاره دي په ټولنه کې هغوی ځان سره په دنده بوخت کړي او وکولی شي ځان ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. بل مهم ټکی موږ د کارګرو لیږل بهرنیو هېوادونو ته چې له ډېرې مودې نه را په دې خور باندې کار کوو. تاسو پوهېږئ چې دا یو لنډمهاله پروسه نه ده، دا اوږدمهاله پروسه ده او دا وخت نیسي. ضرورت دی ته دی چې تر څو پرې موږ د نړۍ په کچه باندې خپل ځان ته ښه بازار پیدا کړو، ښه مارکیټینګ وکړو، ځان ښه برانډینګ کړو، ښه یو برانډ افغان کارګر موږ معرفي کړو لپاره دې چې موږ په تاریخ د افغانستان کې موږ تر دې دمه پورې رسمي کوم کارګر نه دی لېږلی. زه تاسو سره منم چې افغان کارګر څه ده په بهرني هېوادونو کې په هر هېواد کې به شاید کار وکړي لیکن هغه رسمي نه دي، دوی خپل شخصي تللي دي او په هغه ځای کې ځان ته یو کاروبار جوړ کړی دی. لیکن موږ کوښښ دا ده چې اوس په رسمي بڼه د کارګر ولیږو. نو کله چې د رسمي بڼې لیږل کارګر موږ پیل کړي دي دا وخت نیسي. لیکن خوشبختانه بیا هم په ډېر خوشحالۍ سره ویلی شم چې موږ د لومړي ځل دپاره چې بهترینه بازار د موږ دپاره د اماراتو هېواد و، له امارات سره موږ رسمي یو تړون لاسلیک کړ چې موږ به انشاءالله دوی ته کارګر لیږو
هغوی په خپلو پروسو باندې په کار بوخت دي. انشاءالله هغوی چې کله چمتو سي د افغانستان اړخ په بشپړ توګه چمتو ده او په لومړي قدم کې به زر کسه په امتحاني ډول سره به لیږل کېږي. وروسته له هغه نه دا پروسه دغه آمار په دویمه مرحلې کې لوړیږي، په دریمه مرحلې کې ډېر لوړیږي. تاسو دې ډاډ درکوم ولس ته څه انشاءالله څه تقریبا اوچت به په درېیم مرحلې کې اوچت له 10,000 کسانو به ولیږل سي، چې دا یو ډېر ښه پیغام ده. موږ هڅه دا ده چې تر څو پورې په سیمه کې کوم سیاسي کړکېچ روان ده لپاره د دې مستقیما اغیزې د دې کارګرو په لیږلو باندې ده. زه هیله مند دې ته یم چې موږ دغه کړکېچ د له منځه تلو په حال کې وي او بالاخره وتوانیږو موږ په خیر سره په رسمي بڼه د خپل کارګر ولیږو. بل مهم ټکی افغانستان یو کرنیز هیواد ده. وګورئ د کرونا ویروس په رامنځته کېدو سره د نړۍ په کچه باندې د نړۍ ډېرو زیاتو قدرتمندو هیوادونو ماته وخوړله د کار په برخه کې، چې هغه ماته تر دې مهاله پورې هم شته ده. په میلیونونو وګړي بېکاره سول، چې هغوی دندې درلودلې هغوی بېکاره سول. لیکن په افغانستان کې په ډېر خوشحالۍ سره ویلی سم چې دغه بحران مدیریت سو. افغانستان یو کرنیز هیواد و او موږ خپله د کرنې اړخ ته پاملرنه ډېره کړه. تاسو وګورئ تازه د احصایې محترم ادارې کوم آمار چې دوی خپاره کړل د کال دې کې د بیکارۍ د کچې د راټیټېدو ښوونه کړې وه، چې بیکاري یعنې راټیټه سوې ده. لپاره دې چې بیکارۍ او فقر یو بل سره تړاو لري، یو زنجیر ده. فقر هم آمار یې راټیټ سوی ده. دا ډېر یو مهم پیغام و. نو دا په خوشحالۍ سره ویلی سم چې دغه ښه پیغامونو نو هیله مو دا ده چې موږ بیا هم خپل د دغه کرنیزې برخې ته پاملرنه ډېره کړو، تر څو پورې وتوانیږو د خپله بیکاري کچه نور هم کنټرول کړو. سمه ده چې حکومت هم یعنې په دې کې خپل هغه مسؤلیتونه لري، ما مخکې اشاره وکړه. لیکن اوس هم وایم چې موږ هڅه دا ده تر څو پورې وتوانیږو د حکومت له اړخ نه چې د خالي بسونو موضوع ده چې هغه هم په خپل کنټرول کې راولو او خپل قدرمن هیوادوال چې لوړې زده کړې لري، کاري تجربې لري، هغوی باید په دې بحثونو کې بوخت شي. او بل اړخ ته کوښښ مو دا ده چې د خصوصي سکتور ودې لپاره موږ نور هم کار وکړو. ما مخکې مې ویل چې زه مننه کوم په دې برخه کې د خصوصي سکتور نه، لیکن نور هم باید د دې لپاره کار وشي. د دوی لپاره هغه بستر نور هم آماده دي ته سي تر څو پرې دوی راسي پانګونو کې دا مهم نه ده چې دا ټول باید په پلازمینه کې وي. موږ بهترین نور ولایتونو کې ډېر ښه فرصتونه لرو چې هغوی په غذایانو کې پانګونه وکړي او تر څو د دې لارې نه د خلکو او د ولس لپاره په اړوندو سیمو کې د کار زمینې برابرې شي. دا ډېر مهم ده. تاسو وګورئ نن پلازمینه ډېر زیات پړسېدلی ده. سوداګر هم راځي دلته پانګونه کوي او د ولایتونو نه هم خلک راځي دلته میشت دي او بالاخره د کار د پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي لپاره د دوی لپاره ښه فرصت هم د لوی کارونه دي. موږ هڅه دا ده چې دغه فرصتونه وباسو ولایتونو لپاره هم، چې دا یو مهم ټکی ده. نو حکومت خپل هلې ځلې کړي دي. زه هیله مې دا ده چې هغه هلو ځلو ته هم باید پاملرنه وشي، هغه هم باید د پام نه یا د هغه خپل ذهن نه باید لرې ونه باسو. هڅه نوره هم ضرور ده چې باید وشي، لیکن د ولس مرسته هم موږ سره ډېره مهمه ده. وګورئ مخصوصا هغه قدرمن هیوادوال چې هغوی ښې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، د هغوی لپاره د خالي بسونو موضوع چې کله مطرح کېږي، زما هیله ترې دا ده چې دوی له دغه فرصت نه ښه ګټه واخلي. نه دا چې زه ماستري سند په لاس کې لرم یا هم دکترا سند یا هم د لیسانس سند په لاس کې لرم او کاري تجربه نه لرم، خو بالاخره داسې یو ځای ته زه ټوپ واچوم چې هغه زما له وسو توانه ډېر اوچت ده، بالاخره په خپله دا ریجکټ کېږي. دا چې کله رد سو دلته دغه ځوان یو حس د ناامیدي دې ته لاس ورکوي. دا ډېر زیات ناهیلی شي چې ولې زه په دې ځای ما خو لوړې زده کړې مې کړي، زه ولې نن له دې ځای نه زه ونه منل شوم او په دې بحث کې زه باید نیول شوی وای. دا څه ده چې ده کاري تجربه نه درلودله، له دې ځای نه دا په خپله ریجکټ کېږي. زه هیله مې دا ده چې موږ په خپل وس توان که مخته لاړ شو او هغه کوم شی چې کومې وړتیاوې چې موږ لرو هغه ډېر غټ ځای ته به لاس نه اچوو. دا ډېر ښه ده چې موږ په شکل د کرا مخته لاړ شو او هغه کوم سټیپونه چې دي هغه مراعات کړو او بالاخره انشاءالله یو ښه پړاو د ژوند ته به موږ ورسېږو. ما مخکې وویل چې د بیکاري کچه په زیاتېدو نه ده، په ډېر خوشحالۍ سره زه ویل چې دا به په ټیټېدو ده، لیکن دا نور هلو ځلو ته هم ضرورت ده لپاره چې ټولنې کې چې زه ورته کله ځو د یو انسان په صفت د یو د هیواد د اوسیدونکي په صفت چې کله ګورو داسې تصور کوو چې واقعا هم یعنی فقر کچه لوړه ده، دا زه تاسو سره منم، د بیکارۍ کچه لوړه ده،
لیکن زمونږ دغه هلې ځلې کافي نه دي. موږ باید نور هم دې ته سرعت ورکړو تر څو پرې وکولی سو لکه څنګه چې نن د نړۍ په کچه باندې موږ یو ښه ځای خپل کړی ده چې نړۍ ماته وخوړه افغانستان ماته نه ده خوړلی، چې بیا هم موږ وتوانېدلو چې مثلا دا په یو ښه ډول سره مدیریت کړو او وتوانېږو چې هغه بحران چې د نړۍ په کچه رامنځته سو موږ دلته مدیریت کړ. نو دا انشاءالله ضرورت دی ته ده تر څو پرې ولس هم بیا هغه خپل اعتماد د حکومت نه د لاسه ورنکړي او انشاءالله حکومت یې ورته کار کوي. نو لیکن دا فرصت او وخت ضرورت ده. ما تر ټولو نه هغه لوی عامل په هغه اولو ټکو کې تاسو ته وویلې چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد ده. اوس مهال هم زما سره په هر ولایت کې د جنګ غږ اورېدل کېږي. نو دا هغه ناخوالی دی چې زه فکر کوم چې وخت ته به ضرورت وي تر څو پرې دغه بحران بیا هم موږ په ښه ډول وکولی شو مدیریت کړو.